د بدلون ښوونیزې اکاډمۍ ډېرو خوږو او ګلالیو شاګردانو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. په دې هیله یم چې ټول به د صحت په کالیو کې نغښتي وئ او خوشحاله ورځې مو به پیل کړې وي. لکه څرنګه مو چې تاسو ته پخوا یادونه کړې وه چې موږ به تاسو ته د انګلیسي په برخه کې د بګنر 1 یا اکټیو 1 په نوم یو کتاب چې د بازار په ټولو کتابخانو کې شتون لري او قیمت یې 20 افغانۍ دی. دغه کتاب تاسو لپاره په دې ګروپ او چینل کې درته تدریس کوم. نو وار را ورسید ترڅو تاسو ته همدغه کتاب تدریس کړم. که چیرته تاسو دغه کتاب نه لرئ نو له کتابخانو څخه د اکټیو 1 یا بګنر 1 په نوم کتاب چې په ټولو کتابخانو کې شتون لري واخلئ او زموږ سره په ویډیویي ډول تعقیب کړئ. نو د بګنر 1 کتاب ته راځو. دغه کتاب نن ورځ لومړۍ ورځ ده. له لومړي مخه به یې درته پیل کړم. په دې هیله یم چې دغه کتاب به تر پایه را سره تعقیب کړئ او زموږ ملتیا به وکړئ او یو څه به ترې زده کړئ. راځم د بګنر 1 کتاب له لومړۍ صفحې درته پیلوم. په دې کتاب کې تاسو لومړۍ صفحه راواړوئ. لومړۍ صفحه تاسو په لومړي کونج کې تاسو ایټم 1 ګورئ. ایټم 1 ایټم لوست وایي او 1 د یوه معنا لري. ایټم سپیل په دې ډول دی چې ITEM ایټم. ایټم سپیل ITEM دی او په څنګ کې ورسره یو لیکل شوی چې دغه ایټم 1 لوستل کیږي او ایټم د لوست معنا لري او 1 یو ته وایي په انګلیسي کې. او دې خوا بیا ترې A لیکل شوی چې A دلته د یو معنا لري. A هم د یو معنا لري. A معنا یو. لاندې راځو لومړي لغات ته. لومړی لغات چې تاسو ورسره په خوا کې تصویر هم وینئ A ډیسک. A ډیسک د میز تصویر دی. د میز لغت دی. A معنا یو، ډیسک میز ته وایي. سپیل A دی. A د یو معنا لري او DESK د ډیسک او ډیسک بیا میز ته وایي. A ډیسک یو میز. دوم لغات ته راځو. افین. افین AFEN اپین. اپین معنا یو قلم. A معنا یو او پین معنا قلم. فین په انګلیسي کې قلم ته وایي. افین یو قلم. دریم لغات ته راځو. افینسل. A معنا یو، فینسل معنا پنسل. افینسل یو پنسل. افینسل یو پنسل. څلورم لغات چې خطکش دی دې ته راځو او په تصویر کې هم تاسو خوا کې ورسره خطکش وینئ. رولر. رولر. رولر یو خطکش. A د یو معنا لري تاسو هم پخوا مو ویل او رولر بیا خطکش ته وایي. تلفظ یې رولر دی او سپیل یې RULER. RULER دی چې دغه رولر کیږي او رولر خطکش ته وایي. رولر معنا خطکش. په پنځم لغات کې د کتاب شکل وینئ او لاندې له کتاب څخه لیکل شوي دي ابوک. A معنا یو او بوک کتاب ته وایي. د کتاب سپیل په انګلیسي کې BOOK دی یا BOOK. دې ته بوک ته کتاب وایي او ابوک معنا یو کتاب. او شپږم لغات ابیل دی. ابیل یو ګینګړی. ابیل معنا یو ګینګړی. بیل ګینګړي ته وایي. A معنا یو او بیل معنا ګینګړی. د بیل سپیل دی BELL. بیل. بیل معنا ګینګړی.
اوس راځم د دې درس تکرار ته. ایټم 1 لومړی لوست ای معنا یو. ا ډیسک یو میز. ا پین یو قلم. ا پنسل یو پنسل. ا رولر یو خطکش. ا بوک یو کتاب. ا بیل یو ګینګړی. دا و د نن ورځې درس چې تاسو ته مو بګنر 1 کتاب له لومړۍ صفحې څخه پیل کړ او لومړۍ صفحه مو نن ورځ درته تدریس کړه. هیله لرم چې یو څه به مو ترې زده کړي وي او امید لرم چې سبقونه به تر پای راسره تعقیب کړئ. تر بل راتلونکي درس پورې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم. ښه وختونه، ښې چارې، الله پامان او هیله لرم چې د یوټیوب چینل به هم در سره سبسکرایب کړئ.